بسم الله الرحمن الرحیم. نه بیا مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ تاسو د فزیک مضمون پر 22م لوست کې، البته 22م لوست کې مو پر فزیک پر موضوع باندې بحث کړی و چې موضوع و د فزیک اړوند ځینې سوالونه چې ظاهري ژورتیا او حقیقي ژورتیا اړوند و. راځو نن موږ تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون 23م لوست کې متوازي السطوح ټوټه یا پنډه شیشه چې ورته ویل کېږي دا زده کوو چې دا څه شي ته ویل کېږي. داسې ویلی سو چې د هغه شفاف محیط څخه عبارت دی چې د دوه موازي مستوي د دیوپترونو په واسطه محصور سوی وي، لکه د مثال په توګه سره تعمیراتي شیشې یا کله چې یو جسم د یوې زاویې لاندې د تیږې بلې خواته موږ وګورو، مشاهده یې کړو، نو جسم له خپل ځایه بې ځایه په نظر راځي چې د جسم نوي یا ظاهري موقعیت په پنډه شیشه باندې د عمودي وړانګو د تقاطع او د خروجي منکسره وړانګو امتداد له تقاطع څخه عموما سره کم کېږي په لاس راځي. راځو شکل ته پاملرنه کوو. شکل ته متوجه سئ. په دې شکل کې که چیرې تاسو متوجه سئ نو په دې ځای کې تاسو ګورئ دا یو متوازي السطوح تیغه یا هم ټوټه ده یا پنډه شیشه ده. په دې کې دغه ساحه چې د ای په واسطه سره مو ښودلې ده دا د دې هغه پنډوالی دی، صحیح د پنډوالي اندازه یې ده. همدارنګه دا د شیشې ټوله هغه بر یا هم پنډوالی دی د دې. دلته موږ چیرې وګورو یوه وړانګه چې ده دلته چې کله داخلیږي، داخلي وړانګه دا چې کله داخله سي شیشې ته په داخلېدو سره دا انکسار کوي، ماتیږي. کله چې ماته سي نو بیرته چې د دغه محیط څخه وځي دوهم وارې بیا دا سره کم کېږي، ماتیږي. ولې؟ ځکه چې د دغه محیط د انکسار ضریب چې سره کم دی د دې محیط د انکسار ضریب هم هماغه رقم دی، خو د دې محیط د انکسار ضریب بیا توپیر لري. نو ځکه چې دا وړانګه کله دغه شیشې ته داخله سي نو دا انکسار کوي، ماتیږي او د هغه څخه وروسته بیا د شیشې څخه د وتلو په حالت کې دویم وارې چې شي کوي انکسار کوي، چې د دې لامل دی چې کله دغه د شیشې یو طرف څخه ورته وکتل سي نو د شیشې هغه بل طرف کې د یو جسم تصویر یا د وړانګې هغه تصویر موږ ته بې ځایه معلومیږي. یعنې څنګه؟ که چیرې دې وړانګې ته موږ امتداد ورکړو دا وړانګه باید په د شیشه کې دغسې سیده تېره سوې وای، مګر یا دا د ال په اندازه سره انحراف کړی دی. دا د چی په اندازه سره انحراف کړی دی؟ د ال په اندازه سره دې انحراف کړی دی د دې څخه و دې ځای ته راغلی. او که چیرې دغې وړانګې ته وکتل سي دا وړانګه چې ده په حقیقت کې د دې امتداد موږ ته دا رقم سیده څه رقم کېږي راته معلومیږي. یعنې وړانګه چې ده د هغې اصلي منبع خو دا ځای دی، دا یې اصلي منبع سوه، مګر فرعي منبع یې موږ ته څه رقم کېږي پر دا ځای باندې معلومیږي چې دې ته چې ویل کېږي چې دې ته د دې ظاهري منبع هم ورته ویل کېږي یا ظاهري هغه د دې ښودنه هم ورته ویل کېږي چې پر دې ځای باندې موږ ته دا څه رقم کېږي ښکارېږي. اوس په هغه زاویه چې دغه وړانګه چې ټیټه یو زاویه ورته وایو، په هغه زاویه چې دا وړانګه و د شیشې ته داخلیږي دا زاویه مساوي ده د هغې زاویې سره چې دا وړانګه د شیشې څخه بیرته څه رقم کېږي وځي. یعنې که دغې زاویې ته موږ د ټیټه یو نوم ورکړو او دې زاویې ته د ټیټه درې نوم ورکړو، دې زاویې ته تاسې وګورئ نو داسې بیرته ویلی سو چې ټیټه یو زاویه چې ده دا مساوي ده د ټیټه درې زاویې سره. ولې؟ ځکه په هغه وړانګه چې کله متوازي السطوح شیشې ته داخلیږي دلته چې دا د نارمل سره کومه زاویه جوړوي دا مساوي ده د هغې زاویې سره په کومه زاویه سره چې دغه وړانګه وځي او هغه زاویه چې د نارمل سره څه رقم کېږي جوړوي د دغې زاویې سره دا څه رقم ده مساوي ده. دا چې ولې؟ ځکه چې د دواړو محیطونو د انکسار ضریبونه بیرته څه رقم دي یو شی، دا یو محیط دی، فقط د یو شي څخه دا وړانګه دا محیط د یوه طرف څخه بل طرف ته څه رقم کېږي راوځي. او همدارنګه په دې ځای کې دلته هغه که دغې زاویې ته موږ د ټیټه دوه زاویه ووایو نو په هغه اندازه سره چې دا انکسار کوي او د نارمل سره چې کومه زاویه جوړوي دغه زاویه چې ده یعنې منکسره زاویه چې ورته ویلی شو دا زاویه هم مساوي ده د دې زاویې سره په کومه زاویه سره چې دغه وړانګه بیرته د محیط څخه څه رقم کېږي وځي. یعنې داسې ویلی شو چې ټیټه دوه مساوي ده د ټیټه دوه سره، دا دواړې زاویې په خپل منځ کې مساوي دي او دا دواړې زاویې په خپل منځ کې مساوي. دا زاویې په نظر کې نه نیسو، مهمې دا دوې زاویې دي، دا څه په کوو په نظر کې نیسو. یعنې که د دې خوا څخه ورته وکتل سي دغه وړانګې ته نو د دې وړانګې منبع موږ ته دغه ځای ښکاره کوي، که څه هم دا فرعي منبع ده د وړانګې اصلي منبع دا ده. اوس نو که چیرې موږ غواړو دا پیدا کړو چې څنګه کولی سو چې موږ د انحراف اندازه پیدا کړو، معنا دا چې دغه اندازه غواړم پیدا کړم
چې دغه وړانګې په څومره اندازه سره انحراف کړ دي، په څومره اندازه د خپل ځای څخه ښورېدلې ده. یعنې غواړم چې ال لاسته راوړم، نو د ال د لاسته راوړلو لپاره خپل فورمول لرو. داسې وایو چې ال مساوي کېږي یا په هغه اندازه سره چې په متوازي سطوح شیشه کې دغه وړانګې انحراف کړی دي هغه مساوي کېږي په څه شي سره؟ هغه مساوي کېږي ای یا هم د داسې شی پنډوالی تقسیم پر کوساین د ټیټا 2. کوساین د ټیټا 2 یعنی د دغه زاویه صحیح دي، کوساین د ټیټا 2 د دې زاویه صحیح دي، ضرب ساین د ټیټا 1 منفي ټیټا 2. یعنی موږ کولی شو چې د دې فورمول په واسطه سره د کوم فورمول په واسطه سره د دې فورمول په واسطه سره د انحراف اندازه پیدا کړو چې په څومره اندازه سره په دې کې انحراف راغلی دی. یو خو دا خبره. بل دا خبره که چیرې موږ غواړو چې د اصلي منبع او فرعي منبع ترمنځ اندازه پیدا کړو، یعنی ډي لاسته راوړو، د اصلي منبع او د فرعي منبع ترمنځ څه پیدا کړو؟ اندازه. یعنی که دغه منبع ته موږ اصلي منبع ته اس ووایو صحیح دي، فرعي منبع ته اس زبر ووایو، څنګه کولی شو چې د اس او د اس زبر ترمنځ اندازه پیدا کړو چې د ډي په توري سره ښودل کېږي؟ معنا دا چې موږ ته که چیرې موږ دغه وړانګې ته وګورو نو د دې منبع موږ ته دا ځای معلومیږي که سم دا فرعي منبع ده، نو د اصلي منبع او فرعي منبع ترمنځ اندازه څومره ده؟ دغه اندازه چې کله لاسته راوړو دا د ډي په واسطه لاسته راوړی چې ډي مساوي کېږي په څه شي سره؟ ډي مساوي کېږي په ای ضرب 1 منفي 1 پر ان سره. ډي مو مساوي کېږي په څه شي سره؟ ډي مو مساوي کېږي په ای ضرب 1 منفي 1 پر ان سره. یعنی د دې فورمول په واسطه سره پیدا کولی شو چې څه لاسته راوړو؟ د فورمول په واسطه سره کولی شو چې د دې دواړو ترمنځ چې د اصلي منبع او فرعي منبع ترمنځ اندازه څومره ده، د دې فورمول په واسطه سره کولی شو چې هغه څه وکړو؟ لاسته راوړو. په دې ځای کې دا ان چې دی دا د محیط د انکسار ضریب دی. ان څه دی؟ د محیط د انکسار ضریب دی، او همدارنګه ډي چې ده هغه د اصلي منبع او فرعي منبع ترمنځ اندازه ده، او ای چې ده هغه د متوازي سطوح ټوټې هغه پنډوالی دی چې موږ ته یې راښیي. اوس نو په متوازي سطوح شیشه کې چې کوم هغه مهم شیان دي هغه فقط درې مهم شیان دي په دې کې ډېر. اول دا دی چې ټیټا 1 زاویه د ټیټا 3 زاویې سره مساوي ده، معنا یعنې داسې ویلی شو چې داخلي زاویه د خروجي زاویې سره کم ده، مساوي ده. لومړی خبر. دویم، کله چې موږ غواړو چې د وړانګې د انحراف اندازه پیدا کړو چې وړانګې د متوازي سطوح شیشې څخه د تېرېدو وروسته څومره انحراف کړی دي، دا د ال په واسطه دغه فورمول په واسطه لاسته راوړو چې ال مو مساوي کېږي، د ال په توري سره ښودل کېږي، ال مو مساوي کېږي ای تقسیم پر کوساین د ټیټا 2 یعنی دغه منکسره زاویه ضرب ساین د ټیټا 1 منفي ټیټا 2. او کله چې غواړو د اصلي سرچینې او د فرعي سرچینې ظاهري سرچینې یا هغه سرچینه فقط چې موږ ته معلومیږي د هماغه سرچینې ترمنځ اندازه لاسته راوړو چې د ډي په توري سره ښودل کېږي، داسې لاسته راوړی شي چې ډي مو مساوي کېږي ای ضرب 1 منفي 1 پر ان سره. دا د متوازي سطوح شیشې هغه مهم نقاط او د دې فورمولونه. بل ورځ به موږ د متوازي سطوح شیشو په بله ویډیو کې د متوازي سطوح شیشې هغه اړوند کوم سوالونه چې دي پر هغه باندې به کار وکړو، سوالونه به حل کړو. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.